السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو دوستانو نن بیا ته په خپل چینل کې هرکلی وایم نن به موږ د مصنوعي ذهانت یعنې د AI یو ډېر اهم ټول چې چیټ جی پی ټي ورته ویلی شي د هغې انسټالول او په موبایل کې د استعمالولو طریقې زده کوو نو د دې دپاره به موږ په خپل موبایل کې پلی سټور ته لاړ شو پلی سټور مو کولاو کړو پلی سټور کې به موږ سرچ کړو چیټ جی پی ټي او بیا به ښی سایډ ته د انسټال په بټن باندې کلیک وکړو انسټالیشن روان دی په مارکیټ کې مختلف قسمه فیک چیټ جی پی ټي اپلیکیشن راغلي دي نو د فیک اپلیکیشن نه بچ کېدو لپاره په کمنټس کې مونږ لینک ورکړی دی د لینک نه تاسو اوریجنل چیټ جی پی ټي انسټالولی شئ او د هغې نه خپلې فایدې اخیستی شئ چیټ جی پی ټي موږ ته په روزانه زندګۍ کې ډېر زیاتې فایدې رارسولی شي که موږ د دې طریقې استعمال زده کړو او په خپله زندګۍ کې په استعمال کې راولو هغه که زمونږ د ژوند په هره لاره کې موږ د هغې نه معلومات اخیستی شو او دوی موږ ته دوستانو د ښی سایډ ته دا ما په وایس چیټ بوټ دپاره کلیک کړو وایس چیټ بوټ ته د یوه سیدې لاړو زه د نه تپوس کوم هلو چیټ جی پی ټي هلو زاشتا صد خیر راغلی تاسو څنګه یې زه ښه یم میری روزانه کې کاموں کی فہرست بناؤ دا غواړئ زه څه مدد کولی شم د کوم کار یا لیست ته زما مدد ضرورت دی اردو میں پشتو صحیح نہیں ہے میری روزانہ کی کاموں کی فہرست بناؤ बिल्कुल आपकी रोजाना की कामों की लिस्ट बनाने में मदद कर सकता हूँ आपको किस तरह के काम इंक्लूड करने हैं क्या आप किसी स्पेसिफिक दिन के लिए लिस्ट बना रहे हैं नहीं अमूमन मेरी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है उसी के लिए सुबह उठना फिर नाश्ता करना काम के लिए जाना नमाज के लिए सब समझ गया आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक सिंपल लिस्ट बनाते हैं आप इस तरह से अपने दिन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं 1. सुबह उठना 2. फजर की नमाज नाश्ता करना 3. काम पर जाना दोपहर का खाना 6. असर की नमाज 7. शाम का वक्त फैमिली टाइम हॉबीज एटसेट्रा 8. मगरिब की नमाज रात का खाना 10. इशा की नमाज 11. सोना आप इस लिस्ट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं क्या आपको और कुछ ऐड करना है नहीं शुक्रिया دوستانو دا کوم مونږ چې سوالونه وکړل نو دا مونږ ته په بهترینه طریقه په اردو کې په لیست کې جوړ هم کړل نو دې چیټ جی پی ټي یو ډېره اهمه فایده دا ده چې کوم تپوس مونږ واربلي یعنې په وایس باندې په اواز باندې وکړو نو هغه مونږ ته په لیکلو کې هم میلاویدی شي او د هغې نه مونږ کاپي پیسټ کولی هم شو راځئ بل یو تپوس کوو دونه सालगिरह का दावतनामा लिखो जरूर यहाँ एक सादा सा सालगिरह का दावतनामा उर्दू में दिया गया है प्यारे नाम हमें ये ऐलान करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि नाम की सालगिरह करीब आ रही है इस खुशी के मौके पर हम एक छोटा सा जश्न मनाने जा रहे हैं और हमें खुशी होगी अगर आप हमारे साथ शामिल हों तारीख वक्त जगह دغه شانتي ګرانو دوستانو دا مال بهترینه سره لپاره یو ټیکسټ پوسټ تیار کو ټیک دا او دغه شان یو بل تپوس دودونه کومه په یو جنرال معلوماتو باندې چې د موږ ته بهترین معلومات راکړي स्वात पाकिस्तान के बारे में बताओ स्वात पाकिस्तान का एक खूबसूरत इलाका है जो खैबर पख्तूनख्वा सूबे में वाक़ है स्वात को शुमाली हिमालय का जन्नत भी कहा जाता है यहाँ की कुदरती खूबसूरती सरसब्ज वादी और बुलंद वाला पहाड़ सियाहों को अपनी तरफ खींचते हैं स्वात की मशहूर मकामात में बहरैन मालम जब्बा कालाम और सैदू शरीफ शामिल है यहाँ का मौसम ज्यादातर खुशगवार रहता है और ये सयाहत के लिए बेहतरीन मकाम है स्वात में मुख्तलिफ सकाफती तकरीबात भी होती हैं जो यहाँ की रवायात को उजागर करती है आपको स्वात के सफर का इरादा है नहीं शुक्रिया क्या ये जितनी भी मैंने चैट की है ये आप मुझे पश्तो में ट्रांसलेट कर सकते हैं बिल्कुल द स्वात बारे में पश्तो के कलासो
دوستانو ته موږ لا بهترین معلومات راکړل په پښتو ژبه کې د موږ ته ترانسلیټ کړل که موږ غواړو چې دا ټکسټ موږ بل ځای کې کاپي پیسټ کوو نو دې نه موږ په اسانه باندې کاپي اخیستی شو بل ځای کې پیسټ کولی شو په خپل کار کې رایستی شو کله ناکله موږ ته د پښتو ژبې لیکل ګران وي نو موږ دلته کې وربلې د دې نه تپوس کولی شو او هغه موږ کاپي پیسټ کولی شو استعمال کې راوستی شو د ویډیو د کتو ډیره شکریا چینل سبسکرایب کړئ او نور ملګرو سره یې شیر کړئ